سلام ستړي مشه د نن ورځې دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ لوی درستیز پر افغانستان غږېدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر له خوا نن په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت د افغان سولې د بهیر په تیره بیا د پولو د ټینګښت د میکانیزم او په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. د خبرپاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو ګډ هدف ته په رسېدو کې د پاکستان هڅې وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی داسې مهال د پاکستان د پوځ له لوی درستي سره خبرې کوي چې له نږدې 2 میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د استازو ترمنځ خبرو اترو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. او د حسن علم هولډینګ په نامه د یوې مصري کمپنۍ مسؤلینو په افغانستان کې د زیربنا او انرژۍ سکتور کې پانګونې ته لېوالتیا ښودلې ده. د دغه کمپنۍ مسؤلینو نن په آرک کې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې دغه راز په افغانستان کې د پانګونو زیاتو فرصتونو ته په اشارې ویلي. د اوږدمهاله برنامو او مشارکت له لارې به د قانونو، انرژۍ او زیربناو برخو کې خپل نړیوالې تجربې له افغانانو سره شریکې او ګډ کار وکړو.